یو سړی دا وایي چې ګوره دومره دې مسله سخته کړه د شپې راپاڅې او که د خیر دی خیر دی څنګه دا خو دین دی حدیث کې مسله راغلي پیغمبر ویلي موږ به حق وایو نه ترې مخکې کېږو نه به ترې شاته کېږو والله اعلم. ښه دا یو ورور سوال کړی دی وایي زمونږ یو خپل عمرې له روان دی او هغه ته د هرني یا فتق چې ورته په عربۍ کې وایي د هغې هغه بیماري ده سرمن چې شتېدلي او څه ځای پکې راوتی وایي د هغې لپاره هغه پټه اچوي دی خېټې ته دا به د احرام په منځ کې جایز وي او که د احرام په دوران کې. الجواب بار بار زه دا ټک تاسو له در کومه چې دین یوازې دا نه چې لنډي صورتونه دي یاد کړي یا ته یو دوه خبرې د دین دي زده کړي د پښتو لارېږه چې دا داسې سړی دی تپوس یې وکړه دین کې ډېرې غټې مسلې دي او کله سړی حیران شي انسان حیران شي چې د دې مسلې به څه جواب وي حق حیران ودرېږي او د غټ غټ صحابه کرام د دوی د تاریخ چې راولی او سیرت نو وخت په وخت ورته داسې مسلې راغلي دي چې هغوی پکې غلي شوي دي بې ټیم غوښتلی بې مشورې کړي چې هغه د علم غرونه پکې غلي کېږي نو موږ څوک یو او موږ به څه دین زده کړی موږ به څه چې دی دین هغه خلکو ته بیان کړو. اوس دا مسله وګوره چې دې سوچتلی پټه سړی اچوي خېټې ته سپوږ سره چې دا کم ځای چې شلېدلی دی او کم ځای کې دا کوبړی راوتی چې دا نور زیات نه شي دې دپاره ډاکټر کله پټه ورکړي چې دا پټه ته اچوي خو دا د احرام په دوران کې دی دا پټه ځان ته اچولی شي او که نه. الجواب اولنۍ مسله که دا زنانې نو بیا خو جایز او جایز دی زنانه کې خو اشکال نشته زنانه دپاره صرف احرام په دوران کې نقاب هغه چې سترګو ځای او دا پکې خاص دا منع دی او دویم دستانې بس. نو د زنانو مسله خو اسانه ده پاتې مسله د چا ده د نارینهو ده هلته نارینه ته ویلی شوي دي چې دی به په یو اندام باندې ګنډلی شوي کپړه دا به نه استعمالوي د یو اندام دپاره او په دې مسله ځان پوه کوي. زمونږ دا مطلب دی د عوامو چې هر هغه شی چې هغې کې بخۍ وي هغه به نه استعمالوي دا غلط تعریف ته چا ویلي چې بخۍ والا شی به استعمالوي نه هر هغه شی چې بخۍ پکې والی شوي او یو اندام له جوړي داسې خو په پیزار کې هم بخۍ ده نو ځکه دا خیالم دی وایي دغه پیزار به استعمالي هغه ټکا چې کوي پرشته کې دا خلک هلته استعمالوي زمونږ دا خصوصا دا بر صغیر والا چې راشي بل یو پیزار نه بخپو کوي یو پیزار هم نه بخپو کوي یو دقه یې بخپو کړي دا هغه ودي رنګ پکې یو شین رنګ پکې دوه رنګونه پکې اګورت والا ولې وایي دې کې بخۍ نشتي او په دې نورو کې بخۍ راځي دا مسله انتهایی کمزوري ده په دې څه دلیل دی رسول صلی الله علیه وسلم خو منع کړې ده هغې کپړې نه چې بخۍ پکې والی شوي د څه دپاره یو اندام له جوړ شوي لکه پرتوب شو لستوڼی شو دا اوس داسې دغه دی چې یو اندام دپاره جوړ دی بخۍ پکې هسې بخۍ داسې خو د ګړۍ په دې بعضو پټو کې هم بخۍ راځي بیا به که موږ چې بخۍ نه منع ده بیا خو دا هم منع ده نو نارینه دپاره دغه منع دي چې یو اندام دپاره خاص جوړ شي. ها اوس راځو دې پټې له دا پټه چې دی سپوږ ستا اچوي دغه بیمارۍ د لاسه څومره چې ما ته پته ده نو ډاکټران دوه قسمه پټه ورکوي یو هغه پټه دی چې هغه د دغې پټې په شاني لکه سړی چې دا که خیال م کړی احرام کې دا پټه د دې احرام نه تاوی پیسې پکې ږدي بټوه پکې ږدي یا د دې احرام د مضبوطولو لپاره داسې پټه په داسې سټایل کې یا په داسې شکل کې په داسې صورت کې که داسې نو دا جایز دی انشاءالله ځکه چې نور څه ده نه دي کړي خو صرف د سپوغز نه یا د خېټې نه یا د نامه نه لاندې یا په نامه له پاسه د یو پټه هغه مضبوطه کړې ده
نو راجح قول دی کې دا دی کې هېڅ حرج نشته. خو هغه دویم قسم پټه چې ده هغه ما یو کس سره لیدلی او ما نه د هغې مبارک کې څه تپوس هم کړی او څه بله مسله ورته وه. هغه داسې پټی چې هغه به د خېټې نه تاو کړي یا د سپو غز نه به یې تاو کړي او بیا د هغې سیسه د عورت لاندې به راتاو کړي بره به بیا وتړي. لکه څنګه چې د پینټ لاندې یا د لنګ لاندې بعض خلک چې د هغه جنګې استعمالوي داسې سټایل کې پټوي خېټې نه تاو ده او بیا لاندې د عورت نه راتاو شي او بره بیا دی وتړي ورسېدی به که نه که دی نو دا ناروا ده. ولې دا ناروا ده؟ دا خو اندام دپاره شو. دا خو دې شو چې یو سړی دا ووایي چې زه د احرام په دوران کې استعمالوم. استعمالولی شي؟ نشي استعمالولی. خو دا هم دغه شی شو. نوم بیسي د پټې پروت دی. هغه وایي ضرورت دی ورته. که دا کس ماته وایي چې ضرورت دی ورته دې نه بغیر نشي کېدی. دې نه بغیر هغه نه ګرځي. دړ پې راځي تکلیف یې ورته. نو صحیح ده که نه؟ موږ سره حدیث دي صحیح بخاري کې د کعب بن عجره رضی الله عنه. کعب بن عجره رضی الله عنه په سر کې سپږې شوي احرام په حالات کې او سپږې پکې شوي او سمې سپږې تنګ کړی و. رسول صلی الله ته خپله وویل دې سر کې څه تنګ کړی و یا رسول الله ډېرې تنګ کړی. هغه ورته دا ویښته لرې که دا ویښته لرې که یا 3 ورځې روجې ونیسه بیا یا شپږو غریبانو له خوراک ورکه یا ګډه لال که قرباني وکړه. دریو کې چې ته کوم کار اسانه او فدیه ورکه کار وکړه فدیه ورکه. ضرورت دی دی صحیح ده ویې که فدیه ورکه. اوس یو سړی وایي چې دې پټې ته زما ضرورت دی هغه پټه چې هغه د جنګي په شکل کې ده او دې نه بغیر زما ګزاره نه کېږي نو موږ به ورته څه وایو دې حدیث په رڼا کې چې دغه استعمال که او فدیه ورکه. اوس فدیه زه کمه ورکم دې ته ګورې دم نه وي. عوام دم او فدیه کې فرق نه کوي خو چې هر شی وي په ده دم دی. ګوره دم دې ته وایي چې لازم به ګډه لالې او د مکې په غریبانانو به تقسیموي دې ته دم وایي. فدیه دا ده چې 3 کارونه دي ته پکې کم یو کولی شي هغه وکړه. 3 ورځې روجې نیسي ونیسه. که شپږو غریبانانو له خوراک ورکړې شپږو غریبانانو له خوراک ورکړه. وایي نه چې ګډه لالوم اوس مې رسي ګډه لال کې د مکې په غریبانانو یې تقسیم چې کم یو د اساني په دې 3 کې هغه کولی شي. والله اعلم. ښه جي دا